له زړه نه راشي په لیمو کې انتظار وباسي، له زړه نه راشي په لیمو کې انتظار وباسي. یارانو ما د ښکلې مینه له روزګار وباسي. داسې ښکارېږي چې ساقي هم کینور غوندې شو، ډک رندان چې میکدې وار په وار وباسي. دا زمانه داسې په چل او په هنر بدلیږي، دا زمانه داسې په چل او په هنر بدلیږي، لکه پوستکی چې له خپله تنه مار وباسي. د زمانې د حوادثو څه پروا نه لري، د زمانې د حوادثو څه پروا نه لري. باز په سیلۍ کې هم کوترو پسې لار وباسي. د ستوري رادیو تلویزیون ډېرو قدرمنو اوریدونکو پتمنو هیوادوالو د زړه له تلې سلامونه او درناوی مې ومنئ. هیله ده چې ټول تر ډېره مراته جوړ روغ او هوسا اوسئ او په دې د ژمي یخې شپې او ورځې خپل د کورنۍ په تاوده او ارامه فضا کې تېرې کړئ. دا دی د وعدې سره سم نن دا د یو خوږژبي شاعر، لیکوال او خبریال قدرمن باز محمد عابد صاحب سره ادبي بانډار او مرکه لرو. نو هیله کوم چې د خپرونې تر پایه راسره اوسئ او خپل په ښایستو زموږ د نن شپې میلمه ونازوئ. ګران همکار ستوري صاحب، سلامونه، مینه او درناوی مې ومنئ. ښه راغلاست استدیو ته، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام ګرانې همکارې، زه هم تاسو ته او قدرمنو او پتمنو لیدونکو او اوریدونکو او مینوالو ته د زړه د تله سلامونه او نیکې هیلې رسوم. زمونږ د نن شپې د ادبي بانډار د خپرونې میلمه ډېر خوږ شاعر، لیکوال او ژورنالیست ښاغلی باز محمد عابد صاحب دی. باز محمد عابد صاحب د ډېر خوږ او ښه شخصیت سره ښه شاعر او لیکوال هم دی. عابد صاحب د مشال راډیو سره په ننګرهار کې د خبریال په توګه دنده هم سرته رسولې ده او د باز د خیره بنسټ بنیاد ایښودونکی هم و، چې په سوونو خلک د مرستو نه ګټه یې اخیستې ده او فایده یې ورته رسېدلې ده. مهرباني. بله، ډېر ګران قدرمن باز محمد عابد صاحب، السلام علیکم. خوشحاله یم چې زموږ د ستوري رادیو تلویزیون ته مو تشریف راوړئ، زموږ بلنه مو ومنله. نو ستړي مه شئ، هر کله راشئ. وعلیکم سلام، ډېره مننه تورپیکی خور ستوری صاحب او قدرمنو اوریدونکو. زه هم خوشحاله یم چې د ستوري رادیو تلویزیون له لارې له خپلو وطنوالو سره، خپلو هیوادوالو سره ستاسې له برکته په لیکه یم. عابد صاحب زه هم درته په خپل نوبت باندې عابد صاحب هرکلی درته وایم، هرکله راشي او مننه مو کوم چې زمونږ بلنه مو ومنله او د ستوري راډیو د ادبي بنډار د خپرونې په چوپړ کې را سره میلمانه شوئ. ډېره مننه ستوری صاحب، الله تعالی مو ښاد او آباد لره. عابد صاحب که په لنډه توګه عابد صاحب ته هم تاسو وبخښئ ستوري صاحب، مهرباني تاسو پوښتنه وکړئ. تاسو خو یو پیژندلی څېره یاست عابد صاحب، ټول مو پیژنئ. د ډېر وخت څخه تاسو په رادیوګانو کې کار کړی دی، یعنی مینوال لرئ، دوستان لرئ او ټول مو پیژني. خو بیا هم که چیرې په دغه پیل کې د ځان عقله څه ووایاست چې یا ځان معرفي کوئ چې عابد صاحب څوک دی، چیرته زیږېدلی دی او چیرې تاثیر خلاص کړی دی، څه دندې مو کړي، نو ډېر به خوشحاله شو. سمه ده، زه به د دې تېرو 13 کلونو هغه په اصطلاح 13 زما عمر خو زیات دی، خو دا 13 کلونه په فرهنګي حلقو کې چې پاتې شوی یم او د کار په ساحه کې پاتې شوی یم، دا به درته په لنډو ټکو کې ووایم.
نوم خو مې باز محمد عابد دی د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ سمرخیلو کلي کې په 1440 کال کې زیږېدلی یم. تر 11 ټولګي پورې مې په خپل کلي کې زده کړې کړي. بیا په 1465 کال کې چې پېښور ته کډوال شوم نو په دې وروستی کال د 12م صنف دا مې د شاهد شمشیره لیسې نه وکړو او هغلته نه مې د 12م شهادتنامه په پېښور کې واخیسته. په 2000 کال کې زه د عرفان کلتوري مرکز چې د یوه مؤسسه وه د هغه سره په د مجلې د سفیده په نوم مجله وه فارسي پښتو 3 میاشتنۍ په هغه کې د پښتو د برخې ایډیټر او د مجلې د معاون په توګه مې 2 کاله کار وکړو. بیا په 2002 کال نه تر 2010 کال پورې د افغانستان لپاره د بی بی سی د تعلیمي پروژو د نشراتو په څانګه کې پاتې شوی یم او هغه د نوي کور نوي ژوند ډرامه به زموږ سیکشن زموږ دفتر مجله کوله او د ماشومانو تصویري کتابونه به هم چاپ کول چې په ډیرو برخو کې هغلته زما لاس و. بیا د 2010 نه واخله د 2024 کال د جولای د میاشتې پورې زه د په ننګرهار کې د یعنی د ختیځو سیمو د خبریال په توګه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې سره په دنده پاتې شوی وم او اوس فلحال جرمني ته کډوال شوی یم د خپلې محدودې کورنۍ سره. ډېر ښه عابد صاحب تاسو په لنډو کې خپل ځان دوستانو ته وپېژنده. ستاسو د کار او زیار ساحې ډېرې زیاتې پراخې دي. په دې کې موږ تاسو نه پوښتنې هم کوو. دوستان موږ سره د فیسبوک د لارې د کمنټ د لارې یو ځای شوي دي نو هغې به هم څه پوښتنې مو لري نو مهرباني دې وکړي چې د عابد صاحب نه کومه څوک پوښتنه لري د خپل کمنټ په وسیله باندې هغه تاسو دلته ولیکئ او موږ به د عابد صاحب نه رایه کوو هغه به راته جواب راکړي. عابد صاحب په شروع کې خو موږ د میلمه نه یو دغه اورو ده یو شعر یو غزل یو دغه هر څه چې تاسو لازم ګڼئ شروع کې نو تاسو هم را سره یو څه شریک کړئ بیا به موږ خپلې خپرونې ته دغه ورکړو ادامه ورکړو. سمه ده. یو لنډکی غزل دی څه خو شته چې داسې خو نړۍ اړوي سترګې څه خو شته چې داسې خو نړۍ اړوي سترګې جانان چې راننن کړی کړی اړوي سترګې او راځئ چې د یو بل سترګو کې ټول سره راټول شو. راځئ چې د یو بل سترګو کې ټول سره راټول شو. راځئ چې د یو بل سترګو کې ټول سره راټول شو زمونږ له خوارانو چې نړۍ اړوي سترګې او زما د زړه غوښتنه باندې خدای به پوهېدلی زما د زړه غوښتنه باندې خدای به پوهېدلی دا ښکلی چې له ما هره ګړۍ اړوي سترګې او د بر کلي د شپون رمې و خیر راته ښکاري. د بر کلي د شپون رمې و خیر راته ښکاري. د بر کلي د شپون رمې و خیر راته ښکاري ازغو کې چې ترې پاتې شي وړۍ اړوي سترګې او دوا به د کوترې سپین وزرې ورسره وي. دوا به د کوترې سپین وزرې ورسره وي. دوا به د کوترې سپین وزرې ورسره وي چې باز نه په هوا اره جړۍ اړوي سترګې. ډېر ماشاءالله ډېر عالي نو ډېر ښکلی واقعا ښکلی شعر. عابد صاحب د ادبي سفر په باره کې خپل معلومات راکوي چې کله نه شاعري پیل کړې ده او دغه سفر هم کله نه آغاز کړی دی. دا خو په دې یو ساعت کې نه خلاصېږي د 30 کالو مزل دی ستوری صاحب. نه دغه شروع یې ووایه بیا به نور مزل به وروسته کوو. ما هیله لرله چې زه دې لوړې زده کړې وکړم په مهاجرتونو او دربدریو ما نه هر څه پاتې کړل که نه نو کله چې زه
په صدر کې پېښور صدر کې روز مزدوري ته وته نو چېرته مې چې روز مزدوري و الته د اخبار سټالو اخبارونه مې خرڅول دلته اخبارونه ما مبته کتل د وحدت اخبار مې کتلو غزلې مې پکې لوستي دا د غزلو صفه او دغه نو بیا ما ویل چې دا خو زم کولای شم نو ما هم غزلې شروع کړې نه لیکل مې شروع کړ بیا به مې وحدت اخبار ته په پوسټ باندې لېږلي خو نه به چاپ کېدلي یو ورځ مې همداسې لاړم د غوسې نه لاړم د وحدت اخبار په دفتر په دې خیبر بازار کې ورته ورننوتم پریشان د وځې اوس هم ما ځای کې په ما غزاله دی کې هغه دفتر اوس هم دی ورننوتم بنډل غزلې مې را سره دي ما ورته ویلې چې یاره زه دا په پوسټ باندې غزلې را لیږم او تاسو نه چاپ کوئ هغه راته راوخت خلاص کړو هغه ټولې دلته پرتې دي خو هغه د چاپ وړ نه دي مالې څنګه وایي ته باید په ادبي غونډو کې ګډون وکړي لاړ شي کښېنې هلته نقد واوري دغه وویل خیر دې وي ما ته یې ډېره ښه مشوره راکړه نو ما ویل ادبي غونډې چېرته یي دلته ویلې دغلته په دې سیو کارنو چوک کې د ساول لیکونکو مرکه د سایل صاحب هم راځي سلیم سیف الرحمن سلیم دی او قلندر مومند او دا لوی لوی نومونه یې واخیستل نو بس په هماغه د پنجشنبې په ورځ راته وویل یو 4 بجې چې ورغلم نو هغلته بیا ما یو شعر لیکلی او هغه شعر بیا زه تاسو ته وایم که نه نو هغه شعر مې چې هلته په هغه ورځ باندې وویلو نو عباسین یوسفزی هغه وخت کې ځوان و اوس هغه هم سپین ږیری شوی او زه هلک وم هلکه ایله مې خط او برید راغلي وو که نه داسې میاده غوندې نو هغې زه کلک سینې پورې ونیولم وویل تا خو ډېره ښه شاعري کې ته چېرته وي څوک یي د کوم ځای هغه هم داسې بلدتیا پیدا کړله نو د دغې ځای نه بیا زه دا د 1992 کال خبره وه نو بیا مسلسل دغه غونډو له چې زه تلمه دلته مې بیا شناخت پیدا کړو سمیم صاحب به راتلو نثار صاحب به راتللو بیا بالاخره موږ په دې وتوانېدلو چې ملګري پیدا کړو کاروان د سپیدې په نوم بله مجله وه چې هغه پسرلي صاحب چلوله که نه هغه مجله به ما ته را رسېدله په هغه کې مې د کاروان صاحب او ساو او د استاد غضنفر او پسرلی صاحب زرین انځور او د نومونو سره د رفیع صاحب د دې خلکو سره ټولو نومونو سره اشنا وم خو لیدلي مې نه و بیا د حلقه زمونږ لږه لږه همداسې دغه کېدله پراخېدله سالک صاحب مې پیدا کړو نثار صاحب شو کاروان صاحب شو نو دا به مونږ صدر کې هغه ما چې چېرته کوکه لرله که نه هغه د خوږو او ترخه مطلب سګرټ او خواږه چاکلیټ او دا څیزونه د ماشومانو نو دته به دیو راټولېدل نو هغه خو هلته ګڼ بازار نو دوی هلته خو ما سره نه ځایېدل د 2 نه 3 کس نه ځایېدلو نو چې بیا به ملته یو شاته یو زوړ وټلو د چې یو هلته به مې رهبري کول نو د ماښام اذان نه وروسته به مانځه نه وروسته به هلته راټولېدلو د ماسخوتن تر 9-10 بجو پورې به هلته سره ناست وو ادبي بحثونه به و فیلبدیه مشاعرې به وي دا مشاعرې به بیا زه تنظیمونکي وم دا به مې لیکلي وحدت اخبار ته به مې وړلي هغه به هلته بیا خپرېدلي هغه زمونږ فیلبدیه مشاعرو بیا ډېر نورې ټولنې داسې وي چې فیلبدیه مشاعرې شروع کړي د وحدت په صفحه کې به 4-5 فیلبدیه مشاعرې وي خو زمونږ به په سر کې وه ځکه مونږ سره شاه سعود به و سالک به و مثلا کله به سایل صاحب هم پکې راغلو پریشان داوزی به مو نو د فیلبدیه مشاعرې زمونږ هغلته داسې د چا خبره یو انقلاب یې راوست دغه بالکل ستاسو په دې دغه کې انقلاب راوسته بالکل نو بیا دا وحدت اخبار خو هلته ټول افغانان خو د وحدت اخبار نه مجبور نو داسې کله کله جمعګي موږ د پسرلي صاحب کره په نوکیا کې کورو نو د جمعې ورځ به بیا موږ تللو هلته به غرمه وه نو هغوی بیا مشوره راکړله چې تاسو ولې د خپلې هڅې سره منسجم کوئ نه یو ټولۍ جوړ کړئ نو تاسو مخکې پسې پسرلی صاحب او زیار صاحب او دا رفیع صاحب هم کله کله هلته اکثر به د جمعې ورځ زمونږ د پسرلي صاحب کره وه که نه نو بیا په هماغه 1994 کې په دې باندې موږ وتوانېدو چې د دې مشرانو له برکته افغان ادبي بهیر نو دا افغان ادبي بهیر پسرلی صاحب ته حیات صدر او کاروان او حنیف خلیل دغه د معاونینو چې اوسه پورې هغه تشکیل په ځای پاتې دی زه
مالی مسؤل ما سعود صاحب د خدای وبخي هغه انصر او نثار صاحب او سالک صاحب منشین نو همدغسې دا سلسله روانه وه او بیا سعود صاحب چې پاک ورسېدلو ما هغه وخت کې ګزارش لیکلو بیا چې هغه پاک ورسېدلو سټیج یې راواله کړو د دوستانو او دا سټیج مې تر 2002 کال پورې چې موږ په پېښور کې وو هغلته دا سټیج ما چلولو بیا چې کابل کې موږ په 2004 کال کې بیا بهیر فعال کړو بیا دا سټیج ما د اوږدو کلونو لپاره داسې 4-5 کلونو لپاره دا سټیج وچلولو بیا هملته نور ځوانان راجمع کړل یو ورکشاپ غوندې مو ورته ونیولو ما چې څه زده کړي وو هغه مې په 1 ساعت 2 ساعتو کې د ځوانانو ته دغه کړي انتقال کړ په اصطلاح او همدغسې دا بهیرونه خواره شول بیا په هغه د جمهوریت په دې اخیره پورې تقریبا هلته چې عیسایه راجمع شوي وو د بهیرونو خوشحال روحي دا کار کړی خوشحال روحي 204 بهیرونه رامعرفي کړي وو چې په ټول افغانستان کې یعنی د دغه بهیر د څانګې نه بیلې شوې څانګې 204 ته رسېدلې وي ډېر ښه په تفصیل سره دغه لنډ معلومات د بهیر هم ورکړو د خپل دغه ادبي سفر د آغاز هم ورکړه ورپکې خور مهرباني که تاسو کومه پوښتنه لرئ او دلته کمنټونه بله اوس چې داسې شروع مو کړې د عابد صاحب نو زه هم یو پوښتنه لرم دا خو د وطن خدمتونه وش تاسو وکړو واقعا ډېر محبوب واست ما ولیده کله چې تاسو د وطن څخه وتلي واست نو تاسو ډېر ملګرو افسوس کړی و او ډېر یادولاست چې بازوال و چې زموږ څخه ولاړئ د پېښور د افغانستان خدمتونه خو وویله نو اوس ما څخه دا لږ وخت کېږي تاسو عابد صاحب جرمني ته راغلي یاست نو دلته د غربت په حال کې تاسو شوي ورځې تېروئ دلته په څه کارو بر اخته یاست آیا دلته هم کله کله په دا غونډو کې یا په دا ادبي ټولنو کې برخه اخلئ کوم فعالیت دلته لرئ او که څنګه ښه اول خو به داسې ووایم چې جرمني له چې تازه سړی راشي او بیا دغه دفتري کارونو نه خلاصيږي کنه دا ډېر زیاته د خلکو د دفتر نن دلته بله تر څو چې سړی قبول شي سړی بله که څه موږ قبول شوي راوستل شوي وو که نه موږ یعنې د جرمني حکومت راوستي وو خو بیا هم تر ننه پورې زه د ملاقاتونو نه چې نن دلته ملاقات دی او سبا هلته ملاقات دی او د ترمینونه چې ورته وایي د دې نه لا نه یو خلاص خو بیا هم زه اکثره فرهنګي دوستان چې هغه ناروې ایالت کې دي هغوی کله دلته راشي کله موږ داسې جمع شو یو ځای وټاکو ځو یو بل ملګري شپه رسوو هغلته ادبي بحثونه کوو خو داسې منظمې غونډې لا موږ نه دي پیل کړي چې هغه د ټولنې په چوکاټ کې وي البته د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه چې دلته په جرمني کې تقریبا د تیرو 15-40 کلونو راهیسې فعاله ده هغوی چې نوي مشرتابه غړي ټاکل نو 3-4 کسان پکې دغه نوي راغلي جرمني ته نوي راغلي افغانان هم فرهنګیان د مشرتابه په ډله کې راوستل چې هغه نه پکې د 4 کسانو د جملې نه پکې یو زه هم یم چې هغه د مشرتابه په غونډه ګډون کړی و او د هغه نه وروسته بیا موږ بله غونډه نه ده کړې چې په هغه کې ایجنډا واضح شي چې په راتلونکي کې به موږ څه کوو دغه بله غونډه 13 هفته سکیجول شوې وه تقسیم اوقات کې راغلې وه خو د څه مصروفیتونو له وجې چې زموږ ځینې ملګري لرې وو په اروپا نه کې نه وو لکه څوک افغانستان ته تللی او څوک کوم بل هېواد ته تللی نو هغه غونډه معطل شوله د ده نه علاوه په یو د خپلواکۍ په جشن کې چې هغه په کولن کې جوړ شوی و دا د 115مه کلیزه چې وه دغلته لاړم دغه کې مې ګډون وکړلو او په سلګونو نالیدلي او لیدلي ملګري مې سره ولیدل او اشنا شو سره اشنایي هم همې اروا کې وه هغه چې لیدلي مو پخوا هم لیدلي خو هغه سره بیا ولیدل او انرژي راکړه او هغه چې ما نه ولیدلي مینوالو هغه مې په لسګونو داسې ولیدل
نو یو ځوان به په شا راته لاس کېښودلو، وایي عابد صاحب جوړ په خیر چې ما به ولیدو، په ژوند کې به مې نه ولیدلی، خو ډېره زیاته مینه به یې راکوله. او زه پوهېدم چې دغه ټول د دې ادب د خدمت سله وه چې ما ته دلته راکړل کېدله. بله عابد صاحب ته کومنټونه ډېر راغلي دي، دوستان ستاسو مینوال ډېر راغلي دي او زموږ د رادیو تلویزیون مینوال اورېدونکي هم راسره دي، نو دوی ټولو تاسو ته سلامونه وړاندې کړي. که تاسو اجازه راکړئ زه به دا کومنټونه ووایم، بیا که کوم پوښتنه یې درلوده او بیا تاسو خپله په آخر کې د دوی سلام ته بیا ځواب ورکړئ، که ستاسو اجازه وي. مهرباني تورپیکی. په سر کې قدرمن محمد رئیس ساک صاحب راغلی دی چې پس تر ډېر وخت بیا هم رادیو ته راغلی، سلامونه لیکلي دي چې زه سلام دی علیکم سلام وایم، ستړی مه سئ وایم ساک وروره، خدای دې راوله هر کله راسئ. زما ګران قدرمنه خور سپوږمۍ وردګ چې دوی هم ډېره ښه شاعره ده، زموږ د رادیو مېلمنه وه، دوی هم سلامونه تاسو ته ما ته او تورې صاحب ته وړاندې کړي دي چې زه سپوږمۍ خور ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې د قدرمنه خور زموږ سره په خپرونې کې ده. قدرمن نصرت صاحب هم راسره دی چې د افغان کلتوري ټولنې د ایدې لاندې راغلی دی، دوی هم سلامونه و تاسو ته او ما ته او ستوري صاحب ته وایي چې زه نصرت صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې نصرت صاحب زموږ خپرونې په مینه اوري. همدارنګه محمد الله سره دی، د ستوري رادیو تلویزیون کوربنو عابد صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم او خوشحاله شوم چې ډېر وخت وروسته مې د درانه عابد له غږ واورېد. کور مودن قدرمن عباس صاحب ستړي مه سئ، سلام ته مو علیکم سلام، زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. زموږ ګران ورور او زموږ همیشنی اورېدونکی شکیب خان هم راسره دی چې په تېره یو دو خپرونو کې غیر حاضر و، چې دی همیشه راځي، نو کله چې رانیسي شکیب وروره نو واقعا خالي احساسوو چې تاسو نه یاست، خو دا چې نن بیا زموږ سره یاست او زموږ خپرونه اورئ نو زه ډېر خوشحاله یم. ستړي مه سئ، په خیر راغلاست. قدرمن وارث صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې وارث صاحب هم یو ډېر تکړه استاد ښه شاعر، زما خپله همیشه یې زما اشعار اصلاح کړي دي، زما سره یې ډېر کومک کړی، زه خپله د استاد خطاب دوی ته ورکوم چې دوی هم ډېر ښه شاعري کوي، دوی هم سلامونه وړاندې کړي دي. قدرمن عبدالسرور یوسفزی صاحب چې زموږ د رادیو همکار دی، تاسو یې حتما پېژنئ، ستاسو ملګری دی، نو دا هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي چې یوسفزی ورور ته زه هم سلامونه وړاندې کوم او ښه راغلاست ورته وایم. قدرمن محمد احمد یو اوږد اعلان فکر کوم نشته کړی دی، خپل د واتساپ نمره یې هم نشته کړې ده چې کسان افغانان چې په خارج کې کولی شي چې مثلا په دې مدرسو کې برخه واخلي چې دوستان یې زه فکر کوم چې زه به د دې کومنټ د ویلو څخه تېر سم، که کوم دوستان ورسره علاقه لري نو کولی شي چې دغه کومنټ دوی په خپله ولولي او واتساپ شمېره یې هم شته او د دوی سره دې تماس ونیسي. قدرمن یوسفزی ورور راته لیکي لرم چې روغ مټ به او د ژوند د ښو شیبونه به خوند واخلي عابد صاحب، چې عابد صاحب بیا په خپله تاسو ته جواب درکړي او همدارنګه وایي چې سور سلام دې وي وباس صاحب ته. کور ودان یوسفزی وروره ژوندی اوسئ. زموږ ګران ورور نسیم ستوري صاحب راسره دی چې دوی هم یو ډېر ښه شاعر دی چې انشاءالله په نږدې وختو کې به دوی هم زموږ د رادیو مېلمه سي، نو زه ستوري صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې ستوري صاحب په مینه زموږ خپرونه اوري. قدرمن غروار ورور راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي. خدای دې وکړي چې وایي تاسو ټول جوړ اوسئ. نو غروار ورور ته زه ستړي مه سئ وایم، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره دی. ضیاءالله اماني صاحب راسره دی چې دوی هم یو کولی شي چې د دوی واتساپ نمره ولري او ورسره تماس ونیسي. قدرمن غروار صاحب راته لیکلي چې وایي د نن ورځې مېلمه او تاسو درنو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم، سلام ته مو علیکم سلام، او یو بیت یې هم تاسو ته ډالۍ کړی دی، وایي چې اوښکو پسې اوښکې تویوم چې رایاد چې افغان وطن دردونه. ډېر ښکلی و، مننه. کور ودان غروار.
قدرمن رحمی الله جانان صاحب را سره دی چې دوی هم یو تکړه شاعر دی زموږ خپرونه کې زموږ سره میلمه و نو زه دوی ته هرکلی وایم او خوشحاله یم چې په خپرونه کې را سره دی. قدرمن وارث صاحب هم یو شعر یو 2 بیته ډالۍ کړي دي چې خفه نه سي نو زه به هغه 2 بیته تاسو ته ډالۍ کړي دي زه به تاسو ته ووایم. وایي رڼا په کاڼو نه ولم لمبې په کاڼو ولم موسی غوندې فرعون د زمانې په کاڼو ولم. وایي جنونه د سنګسارو تر کوڅه را سره مل سه جنت ګټم څو ووري پښتني په کاڼو ولم. که ما سم نه ویلی وارث نو معذرت غواړم چې ژوندي خپرونه ده موږ باید د شعر ویلو ته یو لږ امادګي ولرو خو ما ستاسو شعر وویله خدای دې وکړي چې غلطي مې نه وي. نو قدرمن حساس یوسفزی صاحب را سره دی وایي چې ستاسو او د عابد صاحب خوږو خبرو مو څخه خوند اخلم الله مو شاد آباد او بریالي لره. بصیر صاحب تورپیکی خور او بازمحمد عابد ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. کور ودان ژوندی اوسئ خدای مو راول. زموږ سلامونه هم ومنئ. قدرمن بریال یوسفزی صاحب را سره چې دوی هم زموږ یو خورژبی شاعر دی سلامونه لیکلي چې سلام ته علیکم سلام وایم او ستړي مه سئ ورته وایم. سالک رضوان صاحب را سره دی چې رضوان صاحب هم سلامونه لیکلي دي سلام ته علیکم سلام زموږ د مینې ډک سلامونه دي هم ومني. قدرمن احمدشاه ابدال صاحب را سره دی چې وایي خورجانې ډېر ښکلی پروګرام دی ستوري صاحب ته هم سلامونه او قدرمن میلمه ته هم سلامونه. کور ودان ژوندی اوسئ هر کله راسئ. قدرمن عبدالضمیر علیزی صاحب را سره دی چې دوی هم وایي سلامونه او تاسو ته ماته او عابد صاحب ته وړاندې کړي دي چې زه د دوی سلام ته علیکم سلام وایم خوشحاله یم چې په خپرونو کې راسته دی. وایي عابد صاحب خو زموږ د ننګرهار لونګ په هره غونډه کې د ده شتون جلا خوند درلود. قربان مسم مننه کور ودان. قدرمن غروال صاحب لیکلي وایي د ګناه کلي کې میشتي او د ثواب له کلي لري ذهنونه مو تیاره دي د کتاب له ملې لیري. داسې یو شعر لیکلی دی خو دوستانو که چې دغه نن ورځ خپرونه عابد صاحب ته ورکړو او تاسو خپل شعرونه وساتئ نو زه به خوشحاله شم. قدرمن عبدالمالک صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیک هیلې ماته تاسو ته او عابد صاحب ته وړاندې کړي دي چې سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې دوستان زموږ سره په خپرونه کې دي او خپل په خوږو کومنټو زموږ د نن شپې خپرونه رنګینه کړه. نو عابد صاحب دغه کومنټونه وه چې ما وویله اوس نو تاسو پوه سئ او د سلام ځواب. مننه تورپیکی خور ستوری صاحب د څومره نامې چې تاسې واغستې څومره کمنټونه چې راغلي وو له اکثرو سره خو د نږدې نه زه بلد یم پېژندګلو ورسره لرم او خوشحاله شوم او زیاتې داسې هم و چې په مجازي نړۍ کې په فیسبوک سره ملګرتیا لرو او یو بل پېژنو. ټولو ته د زړه د اخلاصه مینه او دعا کوم چې الله تعالی مو هر چېرته چې اوسېږئ سوکاله او آرامه ژوند ولرئ. خوشحاله اوسئ ورونو تاسو ورونو خویندو دومره مینه م کړې ده شاید زه پې ونه ارزمه خو ستاسې مینه ډېره زیاته وه. کور مو ودان. مننه عابد صاحب مننه. نو که خوښه دې وي یو ستوري صاحب څنګه مو خوښه ده چې یو ډیکلمه کښېږدو. یو ډیکلمه به واورو او عابد صاحب هم یو پیاله چای وچښي اخ بلونکي او موږ به هم یو خوږه ډیکلمه د عابد صاحب د اشعارو څخه واورو او بیا به بېرته خپل خپرونې ته راوګرځو. مهرباني ستوري صاحب. خوږژبی شاعر بازمحمد عابد وایي چې له زړه نه درته وایم د ځان په څېر مې خوښي له زړه نه درته وایم او د ځان په څېر مې خوښي او جانانه په والله چې
د ایمان په څیر مې خوښي جانانه په والله چې د ایمان په څیر مې خوښي او د مخ فضا د ټوله سندریزه غوندې ښکاري د مخ فضا د ټوله سندریزه غوندې ښکاري او د سپینو رڼو ستورو د اسمان په څیر مې خوښي د سپینو رڼو ستورو د اسمان په څیر مې خوښي او د زړه تاخ کې د ساتم تقدس د پلیمو د زړه تاخ کې د ساتم تقدس د پلیمو لم باور وکړه جانانه د قرآن په څیر مې خوښي او سالکه اشنا څنګه رانه لرې لرې ګرځي سالکه اشنا څنګه رانه لرې لرې ګرځي او نثاره زما یاره د کاروان په څیر مې خوښي نثاره زما یاره د کاروان په څیر مې خوښي او د ښکلو په څیر ښکلي غزله د پسرلي د ښکلیو په څیر ښکلي غزله د پسرلي او د مینې د کیسې او د رومان په څیر مې خوښي د مینې د کیسې او د رومان په څیر مې خوښي د زړه نه درته وایم د ځان په څیر مې خوښي جانانه والله چې د ایمان په څیر مې خوښي جانانه والله چې د ایمان په څیر مې خوښي ډېره مننه ډېر ښکلی شعر و واقعا شعر هم ډېر ښایسته و او زما ګران همکار هم ډېر ښه لیکلمه کړې و د دواړو په غږ برکت په عمر برکت او په ګوتو برکت مننه تورپیکۍ خور زه هم خوشحاله شوم ښکلې ډیپلومه مې واورېدله او د چا خبره په خپل شعر یې مین کړم ستا شعرونه ډېر ښکلي دي عابد صاحب ویشلې زمونږ غږ خو دومره ښکلی نه دی خو موږ دغه یو خپل کوشش کوو چې زمونږ کم میلمه وي هغه وایي د شاهانو ورکړه لال او جواهر وي او د ادب د خاوندانو د زړه ویني نو موږ هغې ته یو ډالۍ ورکوو هغه ډالۍ یا د شعر په شکل کې یا تورپیکۍ خور دکلمه کې یا زه دکلمه کوم او هغه ورته مخې ته کېږدو نو که شاعر یې قبوله کړي نو ښه ده او که قبلوي نه نو هم د هغه خوښه ده نو نه قبله ځکه یو وخت کې چې د حمزه بابا شاولي استاد د حمزه بابا کوم غزل ویلی او غزل خو یې ډېرې ویلې وې خو په لومبي ځل چې حمزه بابا د شاولي د خولې نه غزل اورېدلی و بیا یې ویلي و که نه چې خپل غزل د چا نه واورم حمزه وایم چې چا داسې وینا کړې ده نو ما ته یې هغه صحنه مخې ته ودروله خوشحاله اوسې ډېره مننه خوشحاله اوسې عابد صاحب ستاسو دغه هم زیات دي د خاطرې هم ډېرې زیاتې په فیسبوک کې هم لیکئ او د دې خو کوم کتاب نه دی چاپ کړی د خاطرو کتاب ډېر دوستان داسې هیله لرله چې د دغه خاطرو نه چې تاسو ډېرې ښکلې ښکلې ښایسته او په ښه انداز سره لیکلي دي د هغې نه یو کتاب چاپ شي نو کتاب هم چاپ کړی دی که نه دی او یو کتاب خو ترې نه همدغه مینوالو چاپ کړو هغه چا به چې راته ویلي چې ته یې ولې کتاب نه چاپ کې ولې کتاب نه چاپ کې که نه هغه 2013 کال کې نو بیا یو ځل ما داسې د غوسې نه ولیکل ما ورته ویلې چې لیکوال ما ته خلک داسې وایي چې ته ولې کتاب نه چاپ کې نو ما ویل لیکوال په دې مکلف نه دی چې هم یې درته ولیکي او هم یې درته چاپ کړي تاسې ناران شئ چاپ یې کوي تاسې په خدای باور وکړئ چې 10 کسان ویلي مصرف یې وایه بیا مې هغه د لسو نه مې بیا لږې پیسې واغستې لږې مې نه ډېرې لکه $100 په هم په وطن کې هم د بهر نه خلکو راته راولېږي یو زر مې راولېږه او هغه کتاب چې ما چاپ کړو هغه باندې تقریبا هغه وخت سره زر جلده ما چاپ کړل هغه وخت کې $1 د کلدارو په مقابل کې دومره اوچت نه و نو یو 600 پې ولګېدې او 400 راته پاتې شوي په اصطلاح نو د باز خاطرې یو کتاب خپور شوی دی او اوس دویم ټوکې یو څوک دی چې ما ورسره لیدلي نه دي
البته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې یو څوک ځوان څېړندوی دی هغه ما نه اجازه اخیستې ده چې ما ستا خاطرې راټولې کړي دي او که اجازه دې وي زه یې چاپ کوم بیا ورته ما اجازه ورکړه په لیکلي بڼه باندې رانه اجازه واخیسته ورکړې مې ده او راته راسره رابطه کې دی وایي چې دویمه لړۍ به یې انشاءالله چې زه چاپ کوم او ډېر ژر به چاپ کوم نو عابد صاحب دا د خاطرو کتاب یوازې ستاسو د ژوند خاطرې دي او که د دوستانو خاطرات مو هم پکښې راوړي دي دا یو سوال ماته راغی چې دا دونه غټ کتاب تاسو لیکلی نو دا ټول ستاسو د ژوند خاطرې دي او که څنګه او زما خپلې خاطرې دي خو زما سره چې په دغه 13 کلونو کې دغه فرهنګي دوستان سره یو ځای راغلي وو په غونډو کې په دغو کې نو هغوی یادونه هم پکې شته دی یعنې زما خاطره مثلا د نثار صاحب سره زما خاطره د کاروان سره زما له سالک سره که نه زما هم داسې دغسې خاطرې هم پکې چې د دوستانو یادونه هم پکې شته خو ډېرې مې په ځان لیکلي دي مثلا زه به که ستاسو اجازه وي که نه نو زه به یوې خاطرې لنډیز درته ووایم نو لنډ شکل یې ووایه چې موږ ډېر زیات نور دغه هم لرو پوښتنې هم لرو او شعرونه هم نه اورو صحیح ده لنډ شکل یې درته وایم زما دا د نکریزو پاڼه کتاب چې و دا تازه چاپ شوی او دا د 1990 کال خبره ده نو بیا زما یو دوست د پیښور په سربند کې وجره وه او دا زما دوست چې و دی به دغه کول دا د باړي او د کارخانو نه به لارۍ دا رختونه دا غیر قانوني رختونه چې مسؤل دي دا به لارۍ راوړل ګانډې ورته کوي کمیشن کار و پوره لارۍ به یې راوړه په صدر کې به خالي کول او بیا به پولیسو ته مواري ورکوله که نه دا پیسې به ورکولې نو زما دغه کتاب د ده په حجره کې پروت دی او دا چې هلته مواري پسې تللی او تاڼهدار دی موارۍ پسې تللی دی هغه کتاب باندې اوښتی دی هغه د حجرې نوکر ته یې ویلي چې دودپتې تیارې کړه یعنې تورې چای تیارې کړه دې کې هغه زما کتاب دی راغستی دی اړی راړی هغه څه شعرونو خوند ورکړی دی څه پې دا زما شاته د کتاب چې کوم عکس و دا عکس خاص هم د سړي ښایسته راځي که نه او بیا زما ګیره برېت هم نه وه نو د شعر نه زیات په ما مین شوی نو هغه زما دوست چې کور نه حجرې ته راغلی دی نو هغې نه یې پوښتنه کړې ده که نه چې دا د شاعر درته لیکل هم پې کړي دي دا ته پېژنې دا څوک دی او دا خو ملګری دی وایي دا به کله ګورو وایم دا نن یې در باندې ګورم هغه ورته ویلي چې بس زه چې ځو دا را باندې ضرور وګوره هغه ویلې ښه کېنه چې دا پیاله چای وڅښو چای تېرېږي وایي نه چای به دې شاعر سره څښو خو دا زما دوست راغی هغه صدر شپي مارکیټ ته په موټر کې راغی هغه لا ما ځالته د زنځیر څوکیدار وم ما خپله ریاړه مې مودرولې وه د زنځیر څوکیدار وم نو ما چې د هغه موټر هر موټر به هم نه پرېښودو که د هر پولیسو موږ ته نمبر یې راکړی وي هماغه موټر به هم پرېښودل بل ځکه هلته دماکې کېدې څه کېدل که نه مسؤلیت و نو ما ورته زنځیر خلاص کړو هغه موټر ودرولو ما ته وایي هغه زما دوست ما ته وایي ورشه بازیه خان ته چوکۍ راواله که نه کرسۍ راواله چې او نو زه چې هلته هغه ماما مې و هغه پسې کرسۍ پسې لاړم نو دا تاڼهدار ما ته وایي ته صبر وکړه نو زما دوست ته وایي مه راله کرسۍ زما دوست ته وایي چې ولې تا ویلې چې هغه شاعر ته ورځو که نه خو هغه ویلې خو بس همدا شاعر دی که نه نو ما دې وخت کرسۍ راوړه هلته مې کرسۍ کېښوده تاڼهدار ما ته داسې بد راته ګوري که نه نو داسې ژمی دی بالاپوش یې اغوستی ژمی دی د بالاپوش نه د زما کتاب راواغوستلو داسې هغه عکس ته ولیدل بیا ما ته ولیدل ویل دا ته یې ما ویل او که نه ما ته وایي بلا دې په دې توره سنټه شه ما ډېر په ځان لیکلي تورپیکی خورما ځان باندې ډېر بله دا فکر ښه دی سړی خپل خاطرې نه ولیکي عابد صاحب دا ډېر ښه نظر مو کړی په دې خاطر چې عمر دی تېرېږي دا یو کتاب خدای مو یعنې 100 کال نور عمر درکړه خو مګم دا خاطرې و دا کتابونه چې زموږ داسې اولادو زموږ داسې لمسیانو لاس ته ورسېږي ویې وایي دا یو څومره ښه کار خدمت مو کړی دی نو
کور مو ودان دلته دوستان بیا هم پوښتنې کړې دي عابد صاحب که ستوري صاحب ستاسو اجازه راوي چې زه دغه د دوستانو کومنټونه ورته ووایم یو دوه پوښتنې هم پکښې کړي دي ستوري صاحب بالکل بالکل مهرباني دوستان ټول راغلي دي د عابد صاحب مینه زیاته ده دوستان مهرباني ووایي بله قدرمن دا نور شیان ما ویلي و بله و د قدرمن ملک صاحب لیکلي چې وایي عزتمنې خور او ستاسو مېلمه ته سلامونه او درناوی احمدشاه ابدال صاحب وایي چې ډېره ښه خپرونه وه خور جانې ستاسو خبرې ټولې ډېرې خوږې دي قربان مسلمه احمدشاه ابدال صاحب کور ودان ستاسو راتګ زموږ خپرونه یې رنګینه کړې ده همدارنګه رضوان صاحب هم سلامونه لیکلي دي او غروال صاحب وایي چې د ستوري له بنډاره مو ډېر خوږ دی له هغو شاعرانو چې ګډون پکښې کوي زموږ ادبي تنده را خړوبوي له کارکوونکي او مېلمه نه مننه کور ودان ژوندی اوسئ قدرمن وهمي ورکزی صاحب هم زموږ یو خوږژبی شاعر دی چې زموږ مېلمه و دوی هم سلامونه وړاندې کړي دي او وایي چې د عابد صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې تر اوسه څومره چاپ او ناچاپ اثار دي که نومونه یې واورو نو مننه به وي قربان اوسم دا ځواب به حتما د خیره عابد صاحب که څه هم یو څه اشاره وکړه خو په کتابو باندې خو بیا هم که دوی غوښتله نو دوی به تاسو ته ځواب درکړي قدرمن ساره رضوان صاحب راته لیکي چې وایي مکتب حال د مرای عشق بالا دی تر مذهب دا د رحمان بابا شعر دی چې رضوان صاحب مشترک کړی دی قدرمن صالح نادان صاحب راغلی دی وایي زه د سعودي عرب څخه ستاسو خپرونه اورم او سلامونه یې تاسو ته ماته او عابد صاحب ته وړاندې کړي چې نادان صاحب سلام ته مو علیکم سلام ښه راغلاست درته وایم او قدرمن خاکسار صاحب راته لیکي چې وایي له عابد صاحب څخه د هغه شعر غوښتنه وکړئ چې حامد کرزی صاحب سره یې د روغبړ وروسته لیکلی نو هغه به زه ما ستاسو کومنټ وویل نو عابد صاحب بیا به پخپله وګوري چې هغه شعر که چیرې خوښ یې وي او غواړي ووایي بیا به نو حتما تاسو ته ووایي قدرمن درویش روشن صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې عابد صاحب خپلې ښکلې خور قادري ته او ټولو ملګرو ته وایم قدرمن درویش روشن صاحب ستړی مه سې په خیر رالې پس د کلو کلو رالې ورور جانه نو زه خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یې خدای دې وکړي چې همدغسې چې د خور یاده کړې ده نو د خور رادیو تلویزیون ته هم راسي ستوري صاحب هم یو موږ د یاده ونه باسي قدرمن ستوري صاحب تاسو ته یو شعر ډالۍ کړی دی عابد صاحب چې زه کوشش کوم چې دغه شعر تاسو ته ولولم نو خدای دې وکړي چې بیا هم زه دا توري سم ووینم او وکولای شم چې ووایم وایي قدرمن عابد صاحب ته دا شعر ډالۍ وایي د ژوند د محبت د هرې کرښې ښه معماره رڼا در سره مل ده هم د کلي هم د ښاره ادب په لار ګامونه چاخ دې واخیستل هوښیارې پاک نیت باندې خدمت کوي رښتینې خدمتګاره ویدې هم خاطرې له خوبه ویښې په قلم کړې قلم ته دې شمله تړلې ویښ او ښه بیداره ستا هڅې د ادب د ډګر ښکلي او رنګیالي اخلاص باندې قدم اخلي په دغه لویه لاره بریا د هغه چا وي چې هوډ رښتیا مضبوط وي ایمان باندې پوره یې ای بیداره ایمانداره وای ملګری د نسیمې او نسیم ستوری دا ستا دی ملګری د نسیمې او نسیم ستوری دا ستا دی غونچه د سرو ګلونو یې عابده پرهیزګاره دا یې ستاسو نوم هم پکښې لیکلی عابد صاحب او دا یې خاص تاسو ته ډالۍ کړی دی نسیم ستوری صاحب ډېره زیاته مننه بله مهرباني دا نور پاتې هم ولوله بیا به عابد صاحب په شریکه باندې ټولو ته جواب وایي مهرباني سمه ده قدرمن جرات مومن صاحب را سره دی دوی هم سلامونه او نیک هیل تاسو ته وړاندې کوي مومن صاحب ستړی مه سئ په خیر رالې خوشحاله په خپرونه را سره یې احساس یوسفزی صاحب وایي چې عابد صاحب ډېر رښتینی انسان دی خاطره مې واورېدله ډېر مې وخندله قدرمن زبري راهي صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړي
چې سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره دی. قدرمن هارون رشید صاحب راسره دی، وایي سلام، هیله د تورپیکۍ او د ستوري رادیو تلویزیون قدرمن کارمندان او زه ته رانږدې میلمه به د بشري روغتیا لرونکي اوسئ. قربان مسمه، ښه راغلاست درته وایم. سلام ته مو علیکم سلام وایم. ښه راغلاست خپرونې ته. قدرمن یوسفزۍ صاحب وایي چې انټرنټ ستونزه ډېره زیاته ده، پروګرام نه مو خوندونه واخیستله. نو زموږ په انټرنټ کې خو ستونزه نشته یوسفزۍ صاحب، نو خدای دې وکړي چې ستا انټرنټ هم سم سي او کله که خپرونه په سمه ډول واوري. نو دغه کومنټونه و ستوري صاحب چې وویله، نو اوس پخپله عابد صاحب پوهېږي او ځواب. عابد صاحب مهرباني، تاسو کومنټونه واورېدو که کومه پوښتنه ځان سره یاداشت کړې وي د هغې جواب به م ورکوئ. سمه ده. زه ډېره زیاته مننه کوم، کور ودانې وایم د خپلو ملګرو ته، دوستانو ته چې موږ او تاسو درې واړو ته یې ډېره زیاته مینه راکړې په خپلو کمنټونو کې. الله تعالی دې خوشحاله لري. را به شم نسیم ستوري ته. نسیم ستوری خو ما د ډېرو کلونو نه پېژنده، تقریبا د 20 کلونو یا 15 کلونو نه زه د ده د شاعرۍ سره اشنا یم، د ده سره ملګرتیا لرم په فیسبوک باندې. خو خوشبختانه چې 10 ورځې وړاندې دلته په المان کې د دوی په کور کې یوه ناسته موږ لرله، او څومره مینه چې نسیم ستوري ټولو میلمنو ته او په ځانګړې توګه ما ته راکړله، زه هغه اظهار یې داسې په دې لږ وخت کې نشم کولی. ژوندی دې وي. او بیا چې ما ته شعر لیکلی دی، ډېر لوړ شعر چې زه ځان د هغسې صفاتو قابل نه ګڼم لکه ده چې زه یاد کړی ما. کور ودانۍ ورته وایم. وهمي ورکزی صاحب زما ملګری، د که څه هم دی به زما د ځینې کتابونو د نومونو سره اشنا وي، شاید ځینې کتابونه زما وملري، خو زه به په لنډو ټکو کې دغه ټول چې تر اوسه ما کوم کتابونه چاپ کړي یادونه به یې وکړم. د 1990 کې مې د نکریزو پاڼه په نوم شاعري چاپ ده. په 2000 کال کې د لو دی د لونګو په نوم شاعري ده. بیا په 2006 کال کې دغه دواړه ټولګي اسد دانش راواخیستي او د نوي شاعرۍ سره په یو جوم کې راځای کړي چې جانانه کله خو راپېښه وکړه دی نوم دی. دا د 3 واړه ټولګي پکې راټولې شوي. په 2004 کال کې زما د نامرئي ځواک په نوم باندې یو بل کتاب چې د لنډې کیسې یا داستانونه دي هغه چاپ شوی. په 2007 کال کې د افغان ادبي بهیر د گزارشونو غورچان دی چې هغه د یو سیمینار په ویاړ باندې د ژورنالیزم سیمینار و، د هغه په ویاړ باندې استاد ازمون چاپ کړی و. بیا په بل کتاب د لونګین په نوم دی. لونګین زما د کلتوري راډیوي رپورټونو کتاب دی چې ما په ښځینه او نارینه سینګارتوب باندې راډیو رپورټ کړی و، پیکیجونه او هغه بیا زما ګران ملګري حمدالله ارباب ورته تصویرونه جوړ کړل، خپل مصرف یې پرې وکړو، هغه کتاب یې چاپ کړو د دفتر نه د مشال راډیو نه په اجازې سره. او هغه زما دغه لونګین بیا دومره کار وکړلو چې زمونږ بیا 4 کتابونه زمونږ دفتر مشال راډیو هر کال یو کتاب د خپرونو د مهمو خپرونو کتاب ما ته خپرونې را لیږلي، او ما استخراج او ایډیټ کولی، سمون به مې پکې کولو او کتاب به مې پرې جوړولو. چې یو یې د بشیر ګواښ خپرونه وه اتلان د امیر کروړ نه واخله تر اجمل خټک پورې. دا مشهور شخصیتونه معرفي شوي دي، هغه چاپ شوی. ورپسې بل کتابو د مشالونو په نوم، مشالونه د شاهین بونوري خپرونه وه چې په هغه کې د خدایي خدمتګار تحریک د باچا خان بابا نه واخله، د هغه سره څنګ چې نور چا قرباني ورکړې وه هغه مشهور شخصیتونه او ډېرې لوی قربانۍ ورکړې وي، د هغوی پېژندنه وه، هغه چاپ شو. د هغه نه وروسته د خالد خان خویش کې د تاریخ پاڼه په نوم یوه خپرونه وه چې هغه په کوزه پښتونخوا کې د ګندهارا تهذیب نښې نښانې ستوپې او موزیم او د ګندهارا
تعذیب چې څه نښې نښانې دي هغه معرفي شوي د تصویرونو سره هغه هم کتاب شوی دی او وروستی کتاب د هغې لړۍ د هارون باچا د هنري ګڼۍ د خپرونو کتاب و چې هغه کې بیا د استاد سراهنګ نواخله او د استاد بیسد او د کوزي پښتونخوا او د بري پښتونخوا ګل زمان او رحیم غمزده او د څومره خیل محمد او د بغزمینې پورې چې دوی دغه وربدلي وي هغه کتابونه چاپ شو هغه د دې لونګین له برکته د دې نه علاوه د بس زما کتاب په 1400 وبخې په 2014 کال کې چاپ شو یو کتاب ما بل د کاروان صاحب ما ترتیب کړی دی د کاروان صاحب سریزي شاعرانه سریزي او مقالې دي هغه مې راټولې کړي او یو کتاب په ما باندې چې مقالې کومې لیکل شوي دي بختیار ساحل راټولې کړي دي او هغه چاپ شوی دی ډېر ښه عابد صاحب تاسو خو سمه د کتابونو خزانه ولاته ماشاءالله ویشلې دونه خو ماته هم پته نه وه چې عابد صاحب په کتابونو کې ډوب دی نو والا بس شته او 3 کتابونه ناچاپ هم لرم الله دې وکړي چې هغه هم چاپ شي عابد صاحب دلته زمونږ کمنټونه خو نور نوي خو نه دي راغلي که نه تورپیکی خور نو نه نور نه دي راغلي خو یو شعر وخت لنډ دی ستوري صاحب راځي چې د دې ښکلو اشعارو څخه د دې ښکلو کتابو څخه چې عابد صاحب واخیستی بیا هم د عابد صاحب خپل پر یو شعر یو شعر ورته ووایي چې دوستانه په تمه دي ورته یو دوه کمنټه دي دا به زه ووایم چې دا به پاتې نه شي ځکه چې د زرلښته طاهر خور زموږ ډېره ښه شاعره ده او زموږ سره په دې خپرونو کې مېلمنه هم وه د هغه کمنټ دی هغه لیکلي سلامونه او درناوی د ستوري راډیو ټلویزیون ټولو درنو اورېدونکو او خپلې خوږې او درنې خور تورپیکی جانې قدرمن ستوري صاحب او ډېر معزز عابد صاحب ته او د په خپرونه کې ورته ښه راغلاست وایم یو پروګرام مو په مینه ګورم او درنښت کامله طاهر دا د هغې کمنټ و چې تاسو ته خپل مینه او احساسات ښودلي دي او قدیم پرهیز صاحب زموږ دا هم ښه شاعر دی چې دم د دې رسول راډیو ټلویزیون یو وخت کې میلمه و هغه لیکلي چې تاسو خواږه میلمه ته سلامونه او احترامات او حسین احمد لیکلي سلامونه او احترامات ستوری لاله او تورپیکی خور ته باز محمد عابد صاحب ته حسین احمد صاحب تاسو نه مننه خوشحاله او سوکاله اوسئ د تورپیکی خور ته هم سلامونه لیکلي زرلښتې خور نه هم مننه کوو چې موږ سره د کمنټ د لارې برخه واخیستله نو عابد صاحب دغه کمنټونه اوس هغه ستا دغه ته راځو ځکه موږ سره ټایم ډېر کم پاتې دی موږ 1 ساعت وخت دي او اوس موږ سره 15 دقیقې پاتې دي په دې 15 دقیقو کې خو څه نه کېږي خو بیا موږ کوشش کوو چې دغه وشي دا چې تاسو ته وخت درکړو چې دلته خو ما سره یو ستاسو یو غزل دی چې دغه زموږ همکار او زموږ ګران ملګري سرور یوسفزي دکلمه کړی دی نو که زه وایم چې هغه اول هغه کېږدو چې هغه ورته ناست هم دی د خپل غزل ته چې اوري بیخي ښه خبره ده تورپیکی خور ستاسو اجازت دی بالکل خو یوسفزي ورور کله چې خپل کلمه واورېدل بیا نو ولاړ د خپرونې زموږ سره وي ستوري صاحب په دې خاطر وایي د هغه په آخر کې ایښی وایي چې یوسفزي ورور تر پایه پاته سوی وایي ټوکې کومه مهرباني ستوري صاحب هغه په کلي کې دی انټرنیټ یې صحیح کار نه کوي نو بس دغې ته به وګوري زه خپله د کلمه دغه کوم نو زه دغه د کلمه هیله کوم مهرباني د زړه په غوږو یې اورو سمه ده مهرباني د امین په مزي وتړم زړه به مې د ښکلو د آیین په مزي وتړم او نن به مې د سترګو کور کې ورته پرانیستې وي پرېږده چې یو څو پکې حسین په مزي وتړم او ټولې فلسفې به ستا د مینې په مخ شاته کړم ښکلی غوندې شک په د یقین په مزي وتړم او هار د سپینو لیچو به په غاړه کې درواچوم وار وکړه چې زه خو لونګین په مزي وتړم او را دي شي کوترې د باز په سینه وګرځي زه به یې وزرونه
ښه سنګین په مزي وتړم زه به یې وزرونه ښه سنګین په مزي وتړم. ښکلی شعر ډېر ښکلی شعر. یوسفزي ورونه نړۍ مننه. ډېره مننه یوسفزي صاحب، خوشحاله اوسئ، خدای دې ژوندی لره، مینه دې کړې ده. نو وخت په ترنم کې راته یو څه واوروي نو ښه وایي. ترنم نشم کولی، ترنم زما چې هر څه دې کړي دي یو ترنم نشي کولی. یو ترنم نشم کولی. وخت کم دی که نه، وخت کم دی. زه به دغه یو آزاد شعر دی او یو غزل دی، زه به دا کوشش وکړم چې په یو منټ کې را خلاصه کړم، بیا به نوره تاسې د خپرونې لمن هم را تړئ که نه. صحیح ده. زما د دغه آزاد شعر دی، د بیکګراوند داسې دی چې زما نکش ورور چې و هغه د هارون باچا سخت مینوال و. هارون باچا هغه وخت کې هغه ډېر پخوا کلونو کې هغه د ټاپو ورژنونه به یې چې راتلل، نو زما ورور هر ورژن اغوسته. نو یو ماسخوتن دی چې زه پاس پېښور کې د بام په سر په یو شلېدلي کټ کې پروت یم او د ورور د کوټې نه مې دغه د نوي ورژن اواز راځي چې هغه په دغه تال وکنه چې سا 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 ری 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 گا ما پادانی راشاینا دې واخلا ندی یاري کوم ندی نخي ګرځوما. دا ټپه چې ما واورېدله داسې یو دم مې د دې کټ نه داسې دا زړه ټوپ وکړو، راخیر راپورته شوم، لاړم کوټې ته او کاغذ مې راواغستلو، پور صفه مې راواغسته او په دې لاندې مې دا ټپه ولیکه اخیر سر ته. نو ما ویل چې تا به زه شعر کومه. نو هغه په هماغه وخت کې شعر شو. وروستی ټپه یې نوم دی زما د زړه دره کې ستا د یادونو سلی د یو شهید ارمان په څېر ولاړ دی او ستا د خولې وروستی ټپه په زانګو اړوي. تا ته به یاد وي که نه ما درته هنرمندو ګوتو د سرو او شنو مریو پوخ کې ورجلومه جوړه او د هندارې په کنجونو کې مې د خپل نامه توري یو یو وکرل. ما وی که ته کله کجل پورې کړي نو په لیمو کې به دې وغړېږم او که هندارې کې تصویر ته ګوري ستا او که هندارې کې تصویر ته ګوري ستا د تصویر نه به راوټوکېږم. داسې به تا سره د مینې په تار ځان وتړم. خو داسې کله وشو او ما نه کله هېرږي چې په بېنیازه پوګنونکي غږ دې وویلي راشه آینه رانجه دې واخله نه دې یاري کوم نه دې نښې ګرځوم. واه ډېر ښکلی. ډېر ښکلی. عابد صاحب یوه پوښتنه به زه بیا وکړم که چیرې اجازه راکړئ. نو عابد صاحب چې دونه خدمتونه کړي دي، دونه کتابونه یې هم لیکلي دي او دونه محبوبیت لري په خلکو، آیا تاسو خپل په کورنۍ کې هم ستاسو اولادونه چا ستاسو په لار باندې ګام ایښی دی علاقه لري د شعر و شاعري سره که څنګه عابد صاحب په خپله کورنۍ کې مو یعنې اولادونه مو؟ متاسفانه چې زه په تېرو 100 کلونو کې د کور نه مسافر پاتې شوی یم. زما کور په پېښور کې و او وظیفه مې په افغانستان کې وه. چېرته به په میاشت کې 3-4 شپو ته ولاړم، بچیان مې په خپلو روزګارونو بوخت و او زه به په خپل روزګار وم. نو داسې نه دي شوي، داسې هېڅ نه دي شوي. زما په بچو کې شاعر لیکوال څوک نشته. مهرباني ستوري صاحب. نو عابد صاحب زمونږ د خپرونې هغه اخري شیبې دي، تاسو خپل یو نظم لنډ را سره شریک، یو غزل به درنه بله اورو، بیا موږ خپله خپرونه راغونډوو او د تاسو نه به اخري پیغام هم اورو، هغه هم راکوئ او نظر به درنه سره شریک. نو اول یو غزل را سره بل شریکه. نو غزل دی ټولې بتکدې وي حرم را نغی، ټولې بتکدې وي حرم را نغی، زړه ته مې څوک ښکلی صنم را نغی. او چاته چې مولارو کې ګلان شیندل، چاته چې مولارو کې ګلان شیندل، هغه خو زمونږ په چم را نغی. ډېر ښه. تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، ښکلی د مسکا په کرم را نغی. او زم چې د ګلونو موسم غلا کما،
زم چې د ګلونو موسم غلا کما زم چې د ګلونو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سم را نغی او ته چې ښکالو ته غوږ نیولی وي باز هغه زرکه قدم را نغی. ډېر ښکلی. مننه ژوندی اوسه. تورپیکۍ خور خپرونه راغونډو باز صاحب. بله خپله په آخري ده عابد صاحب تاسو د یو پیاوړي لیکوال شاعر او خبریال په حیث خپلو ځوانانو خپلو ملګرو خپلو هیوادوالو ته که څه پیغام لرئ میکرافون ستاسو په اختیار کې دی تاسو خپل پیغام ووایاست که چیرې زموږ د ستوري راډیو تلویزیون په هکله کوم پیشنهاد کوم انتقاد کوم نظر ولرئ نو موږ غواړو. ښه د ستوري راډیو تلویزیون چې زه د کومې ورځې نه تعقیبومه ډېر ښه روان دی او ډېر د کار شاعران دوی راوستي مخې ته یې راوستي دي او د خپلو اوریدونکو او خپلو لوستونکو دا دې حاصل کړی دی. کورودانې ورته وایم ډېر ښه روان دی او انشاءالله چې دا به نور ښکلی کېږي. او پاتې شوه پیغام خو زما د خپلو لیکوالو شاعرانو ملګرو ته زه پیغام ورکول غواړم او هغه دا چې د دوی ژوند عادي ژوند نه دی. د شاعر لیکوال ژوند عادي ژوند نه دی. دوی خپل سرګذشته لیکلو ته شروع وکړي پیل وکړي که د خاطرو په شکل وي که د داستان په شکل وي که د ناول په شکل وي او په ځان لیکلو کې زه فکر کوم چې دا به ډېره پیدا ولري. ډېره پیدا دا چې راتلونکي نسل به زموږ د یو شاعر او د لیکوال د ژوند سره په خپله شاعر او لیکوال اشنا کړی وي. نه دا چې یو تعقیب کوونکی یا محقق دی ورته کیني او د هغه ژوند یې راوسپړي. نو ما د سره یو لنډه خبره کوم زه چې څو میاشتې وړاندې په اسلام آباد کې وم هلته زه په کتابخانو باندې ګرځېدم د دې کتاب مسؤلانو نه مې پوښتنه کوله چې څه ډول کتابونه زیات خرڅېږي. هغوی به راته ویلې چې د مشهورو شاعرانو ابیتي یا ځانپېښې ډېر ښه بازار لري او داسې کتابونه چې موږ په 10 او 12 او 15 ځل چاپ کړي دي لیکوالان یې مړه دي خو د هغوی هغه حقوق چې کوم دي د هغوی بچو ته موږ ورکوو. یعنې اردو ادب وړاندې تللی که نه او دا چې د یو شاعر لیکوال ژوند عادي ژوند نه دی نو که دوی چېرته خپلې خاطره لیکنې ته یا سرګذشت لیکنې ته مخه کړي نو زه فکر کوم چې دا به هم د اوسني عصر او هم د راتلونکي نسلونو لپاره ډېر ګټور وي. ډېره زیاته مننه عابد صاحب. ډېر ښه پیغام او ښه نظر هم راسره شریک. زه به په اخره کې تاسو چې خدای پاماني واخلئ زه به هم خدای پاماني واخلم او بیا به یو آخري یو دکلمه هم کېدو او خپله خپرونه به راغونډه کړو. تورپیکۍ خوره. بله زه په آخر کې د قدرمنې زرلښتې طاهر خور نړۍ مننه کوم چې ما در مخ ما او معذرت هم چې ما یې کومنټ ونه لیدی خو اوس مې کومنټ ځینې ولیدی نو زه هم سلامونه ورته وړاندې کوم د قدرمن پرهیز صاحب ته هم سلامونه او نیکي وړاندې کوم. قدرمن زرلښتې خور ویلي دي چې ډېر ښکلی شعر و عابد صاحب ډېره خوږه دکلمه وه کور ودان ژوندي اوسئ. نو عابد صاحب زه خو اول ستاسو نه نړۍ مننه کوم چې تاسو زموږ بلنه ومنله او تاسو راله ستوري راډیو تلویزیون ته نو کور مو ودان ژوندي اوسئ. خدای دې وکړي چې تل د خپل خاطرات خپل خواږه شعرونه نه تنها چې ستاسو شعرونه خواږه وه بلکې ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي عابد صاحب او واقعا زموږ ویاړ یاست. زموږ خپرونه مو رنګینه کړه نو کور مو ودان ژوندی اوسئ. خدای دې کلونه عمر درکړي عابد صاحب چې نور هغه ناچاپه کتابونه هم د خیر سره چاپ کړئ او خپل د قدرمنو اورېدونکو څخه هم زه نړۍ مننه کوم. مهرباني عابد صاحب مهرباني. تورپیکۍ خور خوشحاله اوسئ. ستاسې مینه حد نه لري ستاسې ستوری صاحب او واقعا چې ما ته هم دغه خپرونې خوند مې ترې واغوستو. دغلته
په دې لایو باندې لیکل کېدل چې وخت لږ لږ پاتې کېدو زه ورته خفه کېدم ځکه چې ډېر څه چې ما باید ویلی وی او نه شو ویلی وخت لمنه تنګه ده د خپرونې که نه نو داسې د سترګو په رپ کې دا یو ساعت پوره شو نو زه ډېر زیات ستاسو بیا به راسئ عابد صاحب بیا به راسئ د خیره سره بل ځل به بیا راسئ د خیره حتما زه په خدمت کې یم خوشحاله اوسئ خدای م ژوندي لره تاسو نه هم مننه کوو عابد صاحب چې زمونږ خپرونه م ښایسته کړه ښکلې م کړه رنګینه م کړه په دې تلو کې نجیب الله ساجد راغلی سلامونه لیکلي حسین احمد لیکلي چې عابد صاحب وا نو دغه خپرونه په تاسو باندې ښکلې شوله رنګینه شوله او د دغه ټولو دوستانو په کمنټونو باندې چې موږ سره د کمنټ د لارې ملګري شو دې بل به زه یو هیله وکړم که چا زموږ دغه چینل فالو کړی نه وي او لایک کړی نه وي نو مهرباني دې وکړي دا دې فالو کړي دا به سبا زه یوټیوب ته م راچوم او د یوټیوب چینل زموږ هم په همدې د ستوري راډیو ټلویزیون په نوم باندې دی نو هغه د سره سبسکرایب کړئ دغه موږ سره یو مرسته وي چې موږ دغه ادبي خپرونې همداسې په هفته کې موږ یوه خپرونه کوو موږ غواړو چې دا دوو ته م ورسوو نو په دې کې به ستاسو مرسته لازمي او ضروري وي نو د ټولو دوستانو نه یو ځل بیا مننه کوم او په آخر کې که کوم نه کوم داسې خبره شوي یا غلطي شوي د هغې هم بخښنه غواړم او په آخره کې یو دکلمه چې هغه ما په خپل غږ کړې ده ځکه چې د عابد صاحب ما سره نورې دکلمې نه وي نو ده نه مې تپوس وکړه عابد صاحب نه چې نورې دکلمې ده ماته ویل چې یوه سندره ده هغه هم په لمر تلویزیون کې دغه بریالي ولي ویلې ده نو ما ویل چې هغه خو په کاپي رایټ کې راځي نو بیا زه مجبور شم په بخښنې سره چې ما د دوه دکلمې کړي دي او یوه سرور یوسفزي کړې وه هغه دکلمه به سره واورو او په همدې دکلمه باندې به د خدای پاماني واخلو د الله په امان شپه مو په خیر تر بلې خپرونې پورې مو په الله سپارم د خدای په امان کور مو ودان ژوندی اوسي خوږ ژبی شاعر باز محمد عابد وایي چې لږې راویښ کړه د ویده ارمان ته لاس واچوه لږې راویښ کړه د ویده ارمان ته لاس واچوه راشه دا ځل زما د زړه ګریوان ته لاس واچوه راشه دا ځل زما د زړه ګریوان ته لاس واچوه او راته د سپینو ستورو امیلونه راوړه راته د سپینو ستورو امیلونه راوړه او د کائناتو دی خواره جهان ته لاس واچوه د کائناتو دی خواره جهان ته لاس واچوه او ترېنه ولجکه د سندرو غرونه اوښان ترېنه ولجکه د سندرو غرونه اوښان او د غزلونو اوښبانه کاروان ته لاس واچوه د غزلونو اوښبانه کاروان ته لاس واچوه او چې د وختونو د ناسازو نه څه غچ خو واخلو چې د وختونو د ناسازو نه څه غچ خو واخلو او جانانه نن خو دې تراخه دوران ته لاس واچوه جانانه نن خو دې تراخه دوران ته لاس واچوه او چې د رقیب له زړه نه سوي دود وخیږي او چې د رقیب د زړه نه سوي دود وخیږي عابده دا ځل دی خواږه جانان ته لاس واچوه عابده دا ځل دی خواږه جانان ته لاس واچوه او لږې راویښ کړه د ویده ارمان ته لاس واچوه راشه دا ځل زما د زړه ګریوان ته لاس واچوه راشه دا ځل زما د زړه ګریوان ته لاس واچوه
نقلر